سلام دوستانو د مغولي امپراتورۍ د عظیم شاهکار تاج محل حقیقي کیسه سره د تاج محل په اړه څه ډول افسانې او جنجالي نظریات شتون لري. ځینې خلک تر اوسه پورې دا ادعا کوي چې تاج محل په اصل کې یو شیو مندر و. د یو بلې تورۍ له مخې ویل کېږي چې شاهجهان د تاج محل ځمکه غصب کړې وه. درېیمه تیوري بیا دا وایي چې شاهجهان د ټولو هغو کارمندانو لاسونه غوڅ کړل چا چې په خپلو لاسونو باندې دغه عظیم شاهکار جوړ کړی و. د دې هر څه تر شا حقیقي کیسه سره څه دی هغه راز چې هر کال میلیونونه انسانان د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د دغه عظیم شاهکار لیدلو ته ورځي. دا هر څه له موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ. सफेद ताज काला ताज सब कुछ यहाँ पर मिलेगा. Built by an emperor as a tomb for his favorite wife. Describing the protection of the Taj Mahal as a hopeless god. Become India's international symbol. مغولي امپراتور شاهجهان چې اصلي نوم یې شهاب الدین محمد خرم دی د 1592 میلادي کال د جنوري میاشتې پر 5 نیټه د اوسني پاکستان په لاهور ښار کې پیدا شوی دی. د هغه د نوم اصلي معنا د کینګ اف د ورلد یعنی د نړۍ پاچا. دی د خپل پلار محمد سلیم جهانګیر دریم زوی و او مور یې جګت ګوسین نومېدله. شاهجهان له 1628 میلادي کال څخه تر 1655 میلادي کال پورې تر خپل 10 کلن سلطنت وروسته په 1666 میلادي کال د جنوري پر 22مه د اوسني هندوستان په اګرا ښار کې ومړ. بل لور ته ممتاز محل بیا د 1593 میلادي کال د اپریل پر 22مه پیدا شوې ده. د هغې اصلي نوم ارجمن بانو بیګم. په 1609 میلادي کال کې له شاهجهان سره کوزده وکړه او په 1611 کې له هغه سره واده وشو. شاهجهان پر ممتاز محل برسیره د کندهاري بیګم اکبر آبادي او عزالنساء په نومونو درې نورې میرمنې هم لرلې. ممتاز محل د 1611 میلادي کال د جون پر 18مه د اوسني هندوستان په برهانپور کې د 14م اولاد د زیږون پر مهال مړه شوه چې د مړینې علت یې و پوسټ مارټم هیموریج یعنې د ماشوم د زیږون پر مهال د وینې بهېدنه. ویل کېږي چې پر شا باندې په خپلو څلورو میرمنو کې د نورو په نسبت ممتاز محل ډېره ګرانه وه. هغه تر واکمنۍ مخکې له ممتاز محل سره مینه لرله خو تر هغې وروسته یې ورسره واده وکړ. دوی دواړه د مینې یو ډېر جالب داستان لري. پر شا باندې خپله میرمنه دومره ګرانه وه چې په هر سفر کې به یې ورسره بیوله چې تر وفات وروسته یې شاهجهان په یاد کې یو لوی عمارت جوړوي. داسې هم ویل کېږي چې د میرمنې تر مړینې وروسته پاچا د څه وخت لپاره ګوښه شو ولې کله چې خلکو د دویم ځل لپاره ولیدی نو د سر ټول ویښتان یې سپین سوي وو. تاج محل ماڼۍ د هندوستان په شمالي اتار پردیش ایالت د اګرې په ښار کې موقعیت لري. دا ودانۍ د نوې ډیلي په 200 کیلومترۍ کې واقع ده. کله چې شاهجهان د دې ودانۍ د جوړښت پرېکړه وکړه نو دا کار یې استاد احمد لاهوري ته وسپارئ. پر سپین مرمر باندې یې کالیګرافي عبدالحق شیرازي کړې ده. د ودانۍ د جوړښت چارې په 1632 میلادي کال کې پیل شوې چې له هند، فارس، عثماني امپراتورۍ او اروپا څخه پکې تر 100,000 زیات کار کوونکي په کار ګومارل شوي وو تر څو د اړوندې ودانۍ د جوړښت چارې تر 1638 میلادي کال پورې بشپړې کړي. د دغو ودانۍ د جوړښت چارې تر 1643 میلادي کال پورې پای ته ورسېدې مګر د سینګار چارو یې تر 1640 میلادي کال پورې دوام وکړ. د ودانۍ د جوړښت چارو 22 کاله وخت ونیو. تر 100,000 زیاتو کارکوونکو 22 کاله شپه او ورځ د دې ودانۍ د جوړښت لپاره کار وکړ. د تعمیر د موادو د لیږد لپاره یې تر 1000 له زیاتو پلانو څخه استفاده وکړه. د تاج محل د جوړښت مواد د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه راوړل شوي دي. سپین مرمر یې له راجستان، جیسپر یې له پنجاب، سپایر یې له سریلنکا، کارنیلین یې له سعودي عربستان او ټرکویس یې له تبت څخه راوړی دی. همدارنګه د ودانۍ پر دیوالونو باندې د فارسي ژبې شعرونه او د قرآن کریم آیاتونه هم تر سترګو کېږي. ویل کېږي چې د تاج محل طرحه په سمرقند کې د تیمور له مقبرې، د اعتماد الدوله له مقبرې، په ډهلي کې د همایون له مقبرې او په ډهلي کې د ډهلي د جامع جومات له طرحو څخه اخیستل شوې ده. په 1983 میلادي کال کې تاج محل د یونسکو د جهاني میراث په فهرست کې ځای ونیوی. تاج محل 50 متره پلنه، 58 متره لوړه او پر 10,000 متره مربع باندې له سپینو مرمرو جوړه ودانۍ ده. د تاج محل په شاوخوا کې 4 منارې ډېره موده وروسته جوړې شوي دي او لږ څه کږې جوړې شوي دي. دا له دې امله چې که چیرې په کومه زلزله کې نړېدلې نو پر ودانۍ به نه ورنړېږي. د تاج محل په ختیځ کې یو جومات او په لویدیځ کې یو میلمستون دی. د شلاس هندو سازمانونو او بیاکتنې تاریخ لیکونکو په تېرو وختونو کې داسې ادعاوې کړې دي چې تاج محل په اصل کې د هندوانو معبد و. په هر صورت تاریخ پوهانو د دې ادعاو د صحت لپاره هیڅ دلیل نه دی موندلی. دلته ځینو هغو ادعاو ته اشاره کوو چې د تاج محل په اړه موجودې دي. د تاج محل په اړه ځینې تیوریان یا افسانې په دې اړه دي چې دا په اصل کې یو معبد و
چې تر بشپړېدو وروسته یې د کارګرانو لاسونه پرې سوي دي. د الهاباد های کورټ د بارتیا جنتا ګوند د یو کارمند هغه عریضه رد کړه چې د حقیقت موندنې د پلټنې او د تاج محل د 22 بندو دروازو د پرانیستلو غوښتنه کوي تر څو وګوري چې حقیقت څه دی. د سترې محکمې له پرېکړې یوه ورځ مخکې د بي جي پي غړي جیا کوماري ادعا وکړه چې هغه ځمکه چې تاج محل پرې جوړ شوی دی د جیپور په شاهي کورنۍ پورې اړه لري او د مغول امپراتور شاهجهان لخوا قبضه شوې وه. په دې اړه لومړنۍ ادعا دا ده چې شاهجهان د تاج محل ځمکه قبضه کړې وه او ټلوک راپور ورکړی و چې کارپوهانو دا ادعا رد کړې ده. تاریخ پوه رانا صفوي په ټولنیزو رسنیو کې د شاهجهان څخه جیاسینګ ته د شاهي فرمانونو نقلونه شریک کړل او لیکلي دي چې د هغې ځمکې په بدل کې چې تاج محل پرې جوړ شوی و 4 حویلیانې جیاسینګ ته ورکړل شوې. په دې اړه دویمه ادعا دا کېږي چې تاج محل په اصل کې د هندوانو معبد و. د شیلاس هندو ډلو او بیا کتنو تاریخ لیکونکو ادعا کړې ده چې تاج محل په حقیقت کې د تیجو مهالایا په نوم د هندوانو معبد و. دا ادعاوې د پی ان اوک له کتاب څخه سرچینه اخلي. په خپل کتاب کې لیکي چې د تاج محل کلمه د تیجو مهالایا څخه اخیستل شوې ده. اوک ادعا کړې ده چې دا شاید په 4مه میلادي پیړۍ کې د دې لپاره جوړه شوې وي چې د یو کسر په توګه وکارول شي او په 1145 کې د راجا پرمادي دیو لخوا بشپړ شو. دا لومړی ځل نه دی چې د اوک لخوا دا ډول ادعاوې کیږي. هغه دا هم ویلي دي چې د لکنو امامباري د هندوانو کسرونه دي او د ډهلي ریډ کوټ د هندوانو لال کوټ دی. دغه ډول ادعاوې د هند مرکزي حکومت او د لرغون پیژندنې د سروې دواړو لخوا رد شوي دي. د تاج محل په اړه درېیمه ادعا دا کړې چې شاهجهان د تاج محل تر بشپړېدو وروسته د ټولو هغو کارکوونکو لاسونه غوڅ شول چا چې په خپلو لاسونو باندې دغه عظیم شاهکار جوړ کړی و او دا له دې امله چې دغه کارکوونکي ونشي کولی چې په راتلونکي کې دې ته ورته یو بل عظیم شاهکار جوړ کړي. د دغې ادعا د ثبوت لپاره هیڅ ډول تاریخي شواهد شتون نه لري، ولی برعکس داسې شواهد شتون لري چې د تاج محل په چارو کې بوخت کسان د بشپړ شاهي ملاتړ او پوره درناوي څخه برخمن وو. حقیقت دا دی چې د تاج محل د چارو تر بشپړېدو وروسته د شاهجهان کارکوونکو په ډیلي کې د شاهجهان آباد په نوم یو لوی ښار جوړ کړ. د زرګونو هنرمندانو معیوبول او بیا په دومره لنډ وخت کې د یوې بلې ورته پروژې لپاره د دومره کارمندانو موندل ناشونی کار دی.